د افغانستان اسلامي امارت د 3 کلنې واکمنۍ پر مهال د نورو سکتورونو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لري چې ځینو ته یې دلته په لنډ ډول اشاره کوو. د اسلامي امارت په راتګ سره اقتصادي وضعیت چې له جدي ګواښ سره مخ و اوس د پرمختګ په حال کې دی. افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې نه یوازې باثباته پاتې شوې بلکې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې ارزښت لوړ شوی دی. بانکي سیسټم لا پاشل کېدو ژغورل شوی په مختلفو سکتورونو کې لوی بنسټیزې پروژې پیل شوې. د صادراتو کچه د اسلامي امارت په راتګ سره 2 برابره زیاته شوې. سوداګرۍ پرمختګ کړی. د لویو متوسطو او کوچنیو کانونو د استخراج او پروسس چارې روانې دي. د لومړنیو خوراکي توکو بیې ټیټې شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د حکومتي تشکیلاتو د زیاتوالي سربیره په قانونو او عام المنفعه پروژو کې سلګونو زرو کسانو ته کاري فرصتونه برابر شوي. د کورني ناخالص تولید کچه زیاته شوې. د ملي عوایدو په اندازه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ملي بودیجه له کورنیو عوایدو تمویل شوې. د لویو لارو بیا رغونې سربیره د ترانزیت په برخه کې هم ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. اسلامي امارت د قانونو، برېښنا، کرنې، ترانسپورت، مخابراتو او ټکنالوژۍ، صنعت، بانکوالۍ او د سوداګرۍ په سکتورونو کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې ته زمینه برابره کړې. اوس مهال لسګونو کورنیو او بهرنیو شرکتونو په مختلفو سکتورونو کې عملاً پانګونه کړې او لسګونو نورو کورنیو او بهرنیو شرکتونو هم د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. د تېرو 3 کلونو پر مهال د اسلامي امارت له لوري په لاندې سکتورونو کې اساسي کارونه ترسره او د برخو کې د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته شوي دي. لومړی د قانونو سکتور. د لومړنیو سروېګانو پر اساس افغانستان د شاوخوا 3 ټریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري. اسلامي امارت د قانونو په سکتور کې پانګونه په مسلکي ډول د قانونو استخراج او پروسس په خپلو لومړیتوبونو کې نیولي. له تېرو 3 کلونو راهیسې د شاوخوا 200 بېلابېلو قانونو د استخراج او پروسس چارې پیل شوي دي او د لسګونو نورو جیوفیزیکي مطالعات بشپړ شوي او د عملي چارو پر پیل کار روان دی. د آمو نفتي حوزه، میساینه کان، د هرات د غوریانو د اوسپنې کان 4 بلاکونه، د غور د تولک د سرپو کان، د تخار د سمتي سرو زرو کان، د پنجشیر د زمرودو کانونه، د لوګر د کرومایټو کان، د وردګو د ګچو کان، د سمنګان د دره یوسف ډبرو سکرو کان، په سرپول کې د بلخاب ډبرو سکرو کان، د مالګې استخراج او پروسس د بامیانو ډبرو سکرو کان، د ننګرهار د قیمتي ډبرو کان، د جوزجان د غازو زیرمې، د کندهار، هرات او جبل سراج سیمنټو فابریکې او پر دې سربیره په بېلابېلو ولایتونو کې د مختلفو نورو کانونو استخراج او پروسس پیل شوی دی. همدارنګه په لسګونو لویو، متوسطو او کوچنیو کانونو کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره فرصتونه برابر شوي دي چې د بلکې په ډول یې د ځینو دلته ذکر کوو. د بامیانو د حاجیګک د اوسپنې کان، د کټواز او هلمند نفتي حوزې، د هرات نفتي حوزه، د تخار د دشت قلعه سرو زرو کان، د هرات شیدا میسو کان او د سرپول د بلخاب میسو کان یادولی شو. دوهم د برېښنا سکتور. افغانستان د څه باندې 300 زره میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. له دې جملې 222 زره میګاواټه یې لمریزه، 86 زره میګاواټه یې بادي، 2 زره میګاواټه یې د آبي او 4 زره میګاواټه یې بایوګاز برېښنا ده. افغانستان هغه هېواد دی چې د برېښنا تولید لپاره پرېمانه طبیعي سرچینې لري، خو د اشغال او جګړو له امله یې پر کلیوالي سیمو سربیره ښارونه هم په بشپړ ډول برېښنا ته لاسرسی نه لري. اسلامي امارت دغه سکتور په خپلو کاري لومړیتوبونو کې نیولی چې د کورنۍ پانګونې سربیره یې بهرنۍ پانګونې ته هم زمینه برابره کړې چې د تېرو 3 کلونو په جریان کې سلګونه میګاواټه آبي او لمریزه برېښنا تولید کړې ده. په دغه سکتور کې د اسلامي امارت په راتګ سره بشپړې شوې او تر کار لاندې پروژې په لاندې ډول دي. د کجکي د 2م فاز بشپړېدل، په نږدې راتلونکي کې د کمال خان بند د پاتې چارو تکمیلېدل، د بخش آباد بند عملي چارو پیلېدل، د شاوروس بند د پاتې چارو پیلېدل، د پاشدان بند پاتې چارو پیلول، د هېواد له شمال څخه جنوب ته د 500 کیلو ولټ برېښنا لیږد چارو پیلېدل، له کجکي تر کندهار پورې د 110 کیلو ولټه برېښنا لیږد مزي چارو تکمیلېدل، په کونړ کې د مناګي بند، چک وردک بند او په زابل کې د توري بند د چارو پیلېدل، په نږدې راتلونکي کې د کاسازر پروژې د عملي چارو پیل، د کابل په شمول په ډېری ولایتونو کې د لمریزې برېښنا د تولید پروژې، په مختلفو ولایتونو کې د سب سټیشنونو جوړول او بیا رغونه، او له
ترکمنستان څخه هرات ولایت ته د 220 کیلو ولټ مزي خڅول. د اسلامي امارت له لوري له اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې په لاندې پروژو کې د پانګونې فرصتونه برابر شوي دي. د ګمبيري اوبو لګونې او برېښنا پروژه، د سروبي دوهم بند، د باغدرې بند، د شاتوت بند، د دهلې د څښاک اوبو رسونې، اوبو لګونې او برېښنا تولید پروژه او د کابل پنجشیر د څښاک اوبو پروژې د بیلګې په ډول یادولی شو. په لاندې ولایتونو کې د لمریزې برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې فرصتونه شته. لغمان، غور، نیمروز، پکتیکا، خوست، فراه، دایکنډي او یو شمېر نور ولایتونه. د بادي برېښنا د تولید په برخه کې په لاندې پروژو کې د پانګونې فرصتونه شته. د بلخ، پروان، هرات او نورو ولایتونو کې د بادي برېښنا پروژې. درېیم، د کرنې سکتور. کرنه د هیواد په اقتصادي ثبات کې رغنده رول لري او د اقتصادي ودې یو له مهمو فکټورونو څخه ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې کرنه د هیواد د کورنیو تولیداتو د ټولیز ارزښت درېیمه برخه جوړوي. د هیواد ډیری برخه کاري ځواک په کرنه بوخت او خپل عاید له دې سکتور څخه ترلاسه کوي. د هیواد زیاتره صادراتي اقلام کرنیز محصولات جوړوي چې د تېرو 3 کلونو پر مهال د ترسره شوو صادراتو زیاته برخه کرنیزو محصولاتو جوړوله. اسلامي امارت د تېرو 3 کلونو په جریان کې هڅه کړې چې د مؤثر او د وخت ضرورت پر اساس جوړو شوو پلانونو په پلي کېدو سره د کرنې سکتور میکانیزه کړي چې په پایله کې په ښه کیفیت او ډیر کمیت سره کرنیز توکي تولید، هیوادوالو ته د کار زمینه برابره، تر یوې اندازې کورنۍ اړتیاوې پوره او د صادراتو کچه ورسره لوړه شوې ده. همداراز د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د تېر یو کال راهیسې د افغان متخصصینو په مرسته عملاً د هیواد د ملي پراختیا پر ستراتیژۍ کار روان کړی چې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له منظرې وروسته به عملي او په وسیله به یې وتوانیږو د افغانستان زراعت میکانیزه او هیواد په د صنعتي کېدو په لور سوق کړي. همداراز د تېرو 3 کلونو په جریان کې په هیواد کې د کرنې په سکتور کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره خوندي چاپیریال برابر شوی او په دې برخه کې لا هم هڅې روانې دي. د اوبو مدیریت لپاره هم کار پیل شوی چې ښه مثال یې د قوشتېپې کانال، کمال خان بند، پاشدان بند، شاوروس بند، بخش آباد بند، د آمو سیند د څنډو تحکیماتي پروژې د بیلګې په ډول یادولی شو. د اسلامي امارت په راتګ سره د کرنې په برخه کې په لاندې پروژو کې د پانګونې فرصتونه رامنځته شوي دي. د میوو د پروسس مرکزونه، د کرنیزو محصولاتو لپاره سړې خونې، شنې خونې، د اوبو لګولو سیسټمونه، د ننګرهار کانال د اوبو لګولو او د زیربناو د بیا رغونې پروګرام او د آمو سیند 5مه حوزه د بیلګې په ډول یادولی شو. څلورم، د ترانسپورت سکتور. د ترانسپورت په سکتور کې هم عملاً د لویو لارو د بیا رغونې کارونه پیل شوي لکه کابل کندهار سړک، سالنګونه واخان دهلیز، هرات غور سړک، کندهار ارزګان سړک، د کابل په ګډون د لومړۍ درجې ولایتونو د لسګونو سړکونو بیا رغونه او د دوهمې درجې ځینو ولایتونو سړکونه او د ولایتونو له مرکزونو څخه لرې پرتو ولسوالیو ته د سړکونو غځول او د ریل پټلۍ له لارې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد نښلولو چارې هم په چټکۍ سره دوام لري. له دې پروژو څخه یو هم د افغان ترانس پروژه ده چې په پلي کېدو سره به یې د سویل او منځنۍ اسیا پر وصل سربیره د چین او اروپا ترمنځ د ترانزیت تر ټولو لنډ دهلیز رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي. همدارنګه د خافرات اوسپنې پټلۍ د 4مې قطعې د 2مې برخې کار هم جریان لري. همدارنګه د اسلامي امارت له لوري د ترانسپورت سکتور اړوند په لاندې پروژو کې د پانګونې فرصتونه برابر شوي. د اندخوی شبرخان، د تورغونډۍ هرات، د کندهار سپین بولدک، د هرات فرا او دلارام ریل پټلۍ، د کابل ښار حلقوي سړک او په لویو لارو کې د ترمینلونو جوړول د بیلګې په ډول یادولی شو. پنځم، د مخابراتو سکتور. اسلامي امارت د تېرو 3 کلونو په موده کې د مخابراتو په سکتور کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لري چې د هغه جملې څخه په ټول هیواد کې د سلګونو مخابراتي پایو نصب، لرې پرتو سیمو ته د انټرنیټي شبکو پراختیا او د ورته نورو برخو کې پرمختګونه شوي دي. همدارنګه د مخابراتو سکتور په لاندې برخو کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته شوي دي. ټولو ولایتونو ته د نوري فایبر ملي شبکې پراختیا، د عوایدو د شفافیت د تضمین په موخه د RTDMS سیسټم رامنځته کول او د خاص کوډ له لارې له امارت سره د موبایلونو ثبتېدل د بیلګې په ډول یادولی شو. شپږم، د صنعت سکتور.
د تېرو درېیو کلونو په موده کې د نورو برخو ترڅنګ د صنعت سکتور ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده. اسلامي امارت په هیواد کې خصوصي پانګونه او خصوصي تشبثات هڅولي، ملاتړ یې کړی او خوندیتوب یې تضمین کړی دی. افغانستان اوس مهال کرنیزو محصولاتو، درملو، خوراکي توکو، لاسي صنایعو او یو شمېر نورو برخو کې چې شمېر یې 40 ته رسیږي پر معیار برابر تولیدات لري. د افغانستان صنعت په سکتور کې د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې او کورني او بهرني پانګوال کولای شي چې په دغه ذکر شوو برخو کې هم عملاً پانګونه وکړي چې عبارت دي له کیمیاوي صنایع، ساختماني توکي، د ماشین جوړولو او فلزاتو صنایع، د درملو جوړولو صنایع، د چاپ صنعت، ترکاڼي او کاغذ جوړولو صنایع، سپک صنایع، د خوراکي موادو صنایع او نور بېلابېل صنایعو څخه. اووم بانکي سکتور. د تېرو درېیو کلونو په موده کې د اسلامي امارت له لوري د بانکوالۍ په برخه کې هم د نور برخو په څیر کارونه ترسره شوي چې دلته یې ځینې د بېلګې په ډول ذکر کوو. د هیواد لرې پرتو سیمو ته د بانکي خدمتونو رسول، د بانکي سکتور په کړنو کې ښه والی په ټول هیواد کې په افغانیو راکړه ورکړه او د بهرنیو اسعارو بندېدل، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړېدل، د افغاني بانک نوټونو چاپول، بازار ته یې وړاندې کول او په بدل کې له بازار څخه د افغانیو زړه بانک نوټونه راټولول او سوځول، د اسلامي بانکوالۍ دودول، د پخوانیو تضمیناتو، طلباتو او تأمیناتو ورکړه، د ادایانو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سیسټمونو پراختیا، انفلاسیون مطلوبې کچې ته راټیټول، د مشتریانو پر امانتونو د محدودیتونو تدریجي کمیدل، په خصوصي بانکونو کې د نقدینګي ستونزې حل کېدل، د صعب الحصول پورونو کمیسیون فعالېدل، د کوچنیو پورونو د نهادونو لپاره د افغانستان بانک لخوا د مقررې جوړېدل، مالي قضیو ته په محاکمو کې لومړیتوب ورکول، د بانکونو تقویې په موخه د امارتي کارکوونکو د معاشونو حسابونه پر بانکونو ویشل او د بانکونو له لارې د عوایدو راټولول. اسلامي امارت په هیواد کې د اسلامي بانکوالۍ د پراختیا او ترویج په برخه کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې بېشمېره فرصتونه برابر کړي دي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. اتم د سوداګرۍ سکتور. د تېرو درېیو کلونو پر مهال د اسلامي امارت د هڅو په پایله کې د هیواد سوداګرۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. اسلامي امارت په دې برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې ځینې یې د نمونې په ډول لاندې ذکر کوو. له بدیلو سوداګریزو لارو استفاده، د صنعتي پارکونو پراختیا، د سوداګرۍ خونو جوړول، په خامو موادو د تعرفې کمول، د ملي او نړیوالو نندارتونونو جوړول، د مالیاتي جریمو معافیدل، په ګمرکونو کې د 24 ساعته خدمتونو وړاندې کول، د هوایي دهلیزونو پرانیستل، معیاري ترانسپورت په برخه کې د لویو لارو بیا رغونه، د توکو کیفیت د کنټرول لپاره د معیاري لابراتوارونو جوړېدل، د ګمرکونو عصري کول او پکې د برېښنایي خدمتونو وړاندې کول، په ترانزیت کې د اسانتیاوو رامنځته کول، ریل پټلۍ شبکو پراختیا او بیا رغونه، او په سرحدونو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډو سوداګریزو بازارونو جوړول. اوس مهال په 24 سوداګریزو سکتورونو کې د نړۍ شاوخوا 80 هیوادونو ته صادرات په عادي ډول دوام لري. د دغو صادراتو ډیری برخه د هیواد له 14 ولایتونو څخه ترسره کیږي. د هیواد صادرات د ایران، پاکستان، هندوستان، چین، قزاقستان، متحده عربي اماراتو، ازبکستان، ترکیه، عراق او تاجکستان هیوادونو سربیره عربي او اروپایي هیوادونو ته هم ترسره کیږي. همدارنګه له نړیوالو معیارونو سره سم په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او پکتیا ولایتونو کې د صادراتو پروسس زونونه جوړیږي چې هر زون ته 100 جریبه ځمکه په نظر کې نیول شوی او د ځمکې د انتقال او ملکیت چارې بشپړې شوې دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد د صادراتو د معیاري کولو لپاره ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغو سنونو په جوړولو سره به سوداګریز توکي د شته معیارونو په نظر کې نیولو سره بسته‌بندي، پروسس او په معیاري توګه د انتقال لپاره زمینه برابر او ورسره به شاوخوا 100,000 کسانو ته کاري فرصتونه برابر شي. له هغو ولایتونو چې په زیات اندازه صادرات کیږي هلته د صادراتي اسنادو د پروسس دفترونه جوړ او د 4 ورځو کار په 40 دقیقو کې ترسره کیږي. همدارنګه نړۍ ته د شفافو او منل شوو صادراتو په موخه اسلامي امارت ټول ګمرکونه په معیاري او پرمختللې ټکنالوژي سمبال کړي او په دې برخه کې نورې هڅې هم روانې دي چې د کړنې د صادراتو پر کیفیت او کمیت ته پام وړ مثبت اغیز لرلی دی. د اسلامي امارت له لوري د سوداګرۍ سکتور په لاندې برخو کې د پانګونې فرصتونه رامنځته شوي دي. معیاري ترانسپورت درلودل، د ګمرکونو عصري کول، د کرنیزو محصولاتو پروسس او بسته‌بندۍ د مرکزونو جوړول، د توکو د کیفیت د کنټرول لپاره د معیاري لابراتوارونو جوړېدل، د ګودامونو جوړول، د صنعتي پارکونو پراختیا او جوړول د بلکې په ډول یادولی شو. نه هم برېښنایي حکومتولي.
اسلامي امارت د برېښنايي حکومتولۍ په برخه کې د خصوصي سکتور سره په ګډه په لاندې برخو کې د پانګونې لپاره زمینه برابره کړې ده. د عوایدو راټولولو سیستم، د جوازونو د ورکړې سیستم، د ترانسپورتي وسایطو د سرعت د کنټرول سیستم، په ترانسپورتي وسایطو کې د جی پی ای سیستم نصب، د لوړ تناشتلو نصبولو سیستم او د بار وړونکو موټرونو د سکن سیستم یې د بیلګې په ډول یادولی شو. د سیمه ییز اتصال په برخه کې افغانستان د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د ترانزیت او د انرژۍ لپاره تر ټولو پر نږدې او امن لار باندې بدل شوی دی. اسلامي امارت د ټاپي، کاسازر، ټوټاپ او ټاپ پروژو د تطبیق لپاره زمینه برابره کړې ده. د یادولو وړ ده چې اسلامي امارت د پورته ذکر شوو سکتورونو سربیره په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې شته اسانتیاوې له پانګوالو ملاتړ او هغه نقاط چې دلته د پانګونې لپاره زمینه برابره کړې ده عبارت دي له د پانګونې ملاتړی حکومت، ځوان وړ او ارزانه کاري ځواک، د سوداګرۍ او کاروبار لږ لګښتونه، د سیمه ییزو اړیکو له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی، دوه اړخیز او څو اړخیز سوداګریز تړونونه، یو ناکارول شوی بازار چې د پام وړ لږ شمېر سیالان او د سوداګرۍ ترسره کولو لپاره پراخه چاپیریال لري، د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب، د سوداګریزو شخړو د حل مرکز او سرتاسري امنیت د بیلګې په ډول یادولی شو. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم